السلام علیکم او ستړي مشه د ډیوا قدرمنو کتونکو اوریدونکو واشنگټن ډي سي نه وکیل خان یم او د ډیوا ستورو خبرونه دا په دې خبرونه کې نن تاسو ملاوه هو د ډاکټر زبیر محسود صاحب سره ډاکټر زبیر محسود صاحب د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د تنظیم یا پی ډی ای چیرمن دی مشر دی ورسره خبرې اترې کوو په پاکستان کې خصوصا د پاکستان په پښتنو سیمو کې د کرونا وایرس چې کوم کیسونه دي ورسره ډاکټرانو ته سہولتونه او هغه غنګوسې او هغه خبرې چې ویل کېږي ډاکټران خلکو لستنی وخی خلک مریضان هسپتال ته خپل مریضان نه بوزي کومې خبرې دي دا ټولې به ډاکټر زبیر محسود صاحب سره هم په دې خبرونه کې مونږه ډیسکس کوو ورسره به خبرې اترې کوو که تاسو غواړئ په دې خبرونه کې مونږ سره برخه واخلئ نو دغه هم دای زیاده تاسو خپل پوښتنې خپل کوېسچنونه خپل سوالونه را لېږلی شئ مونږ به ډاکټر صاحب ته ږدو ډاکټر زبیر محسود صاحب تاسو ته په خبرونه کې په خیر راغلی وایو ستړي مشه ستړي مشه چې غونډه کول ځای وکیل خان د تاسو او وایس اف امریکا ز شکریا دا کوم چې هغه موږ ته دا موقع راکړه چې موږ نن په دې مهمه موضوع باندې عوام ته خپل رائے ورسوو. مننه کوم تاسو ډاکټر صاحب چې د مصروف وخت نه وخت وستو تاسو چې کوم نن سبا د کرونا د وایرس خبرې دي وبا خبرې دي او کیسونه خډیر زیات په تیزی سره روان دي په پاکستان کې ویل کېږي چې دغه کیسونه د جولای تر اخره پورې با چارواکي وایي د پاکستان چارواکي وایي حکومتي چارواکي وایي چې دغه کیسونه بعد د جولای تر اخره پورې پیک ته ورسي مطلب دا دی چې دا خپل اخري حد ته ورسي مطلب کیسونه با دا وخت چې کم 1 لک او 1000 نه زیات کیسونه دي دا ویل کېږي چې نږدې 10 لک نه به د پاسه ووري دا کیسونه د جولای تر اخره پورې په کم تیزی سره او کم رفتار سره دا وخت کیسونه روان دي مرګونه پکېږي او خلک په کورونو کې وایي کېږي ډیر خلک راپور کوي هم نه هسپتالونو ته نه ورځي د دې یاره نه چې ډاکټران خلکو لستنې وخی شروع هم د دې نه کول غواړم واقعي ډاکټران په هسپتالونو کې خلکو لستنې وخی او پیسې ورته ملاويږي چې دا خلک ووجني دی غونډه کول خو به دا وایم چې کومه دا خبره ده بالکل غلطه په دې باندې چې دې ټایم کوم زمونږه خالی ډاکټران پیرامډیک او نرسز دی بیمارۍ نه افیکټ شوي دي هغه خالی خیبر پختونخوا کې شپږ سوه نه ډېر تعداد دی او په دې کې خالی دا ډاکټران دي چې کوم ورسره دا نور مونږ ملاو کړو دا تعداد زمونږه 1300 ته رسي 1400 ته دا تعداد رسي نو په دې کې بیا دا دی چې زمونږ اوسه پورې کوم مرګونه شوي دي ډاکټران پکې مړه دي ډاکټر جاوید صاحب پکې درته په نوم خیم ایچ ام سی کې ای ان ټي سپیشلیسټ دین علاوه ډاکټر رنزیب پکې هغه پکې شهید شوی دی دین علاوه یو داسې ماشوم چې دا مور پلار دوانه چې هغه ډاکټرانو نو زه د عوام ته دا سوال کېدم چې آیا یو کس په وګړي چې خپل یو لور یا یو زوی وي هغه په دې له د زارو ټیکا ورکی یا بل څه ورکی مړ کی نه هسپتال ته چې خلک راځي هغه بالکل مونږ دا کوشش وی چې روغ شي او زما بل عوام ته یو درخواست وی چې عوام ډیر زیات یریږي نو عوام دا کارو کې چې نن سبا هغه چې بیمار وي نو هسپتال ته راځي نه نو دا کسان چې کوم ګرځي دا یو ټایم بم پرنګ وي دا خالی خپل ځان ته نه دا خپل خاندان د پاره نه دا پوره معاشره د پاره خطرناک په دې باندې چې دا د بیمارو خورولو ذریعہ جوړیږي نو عوام ته زما بیا د درخواست چې تاسو راشئ هسپتالونو ته راځي چې په ټایم باندې د بیماری تشخیص وشي ها هسپتالونو ته راځي او ډیر خلک یریږي ویل کېږي چې هسپتالونو کې ډیر زیات رش دی هسپتالونو کې ځای نشته دی او د وخت چې کم دی د وینټیلیټر او چې کم دی د ساده غستلو چې کوم مصنوعي ماشينان دي هغه چې کم دی د هغه کمې دی او په دې یریږي چې هسپتال کې ډیر زیات رش دی یو خو تاسو دا ویل چې په ډیر په واضح ټکو کې تاسو ویل چې ډاکټران پکې مړ شو د ډاکټرانو هغه ډاکټرانو یو زوی چې یو بچي هغه پکې مړ شو تاسو دغه مثالونه ورکړل نو بیا هم نه درځي خو وی چې سہولتونه نشته هسپتال ته تل داسې دي لکه چې کم دی نو ځان لپاره بیا باندې چې چاته کرونا نه وي کرونا بوته ډاکټر صاحب دې ته څه جواب وایي د لپاره به دا وایم چې موږ هم دا ویلي دي کوم سړی ته معمولی غونډې ټوخه نزله زکام یعنی عام غوي هغه کسان د پرایویټ لیبارټری شته دي ار ام آی کې دي نورث ویسټ کې دي حکومت ورته مختص کړی دي هغه خالی ټیسټ دوه کې ټیسټ وکولای شي ټیسټ باندې خسه نه دي د علاج لپاره څوک راځي نو هغه لپاره موږ دا وایو چې هاسپټل ته چې کومه عام بیماری دي لکه چې سر باندې درد او ډېر مودې نه دي چې لاس باندې درد ډېر مودې نه دي چې خپې باندې درد ډېر زیات مودې نه دي دا کسان د فل حال دا نه راځي خو چې کوم د سیریس مریضان دي لکه ما ډېر خلکو لیدل بل زموږ یو ملګری و چې هغه په هغه کې پاتې کیږي تا کال کې هغه اکسیجن سچوریشن چې 80 ته رسیدلی نو چې 80 ته ورسي عام طور باندې انسان چې وي دا 95 لکه 15 کم اصلو باندې دا اکسیجن سچوریشن هغه بیا په کور کې ساتلی نو ما چې دا خو تاسو ځان عمر ته د ریسک ته ایکسپوز کړی دی او دې نه علاوه دا شی کیږي چې بای دا مریض به ورسره خدای مکمل بشي نو داسې کسان خو په کار دي چې د هسپتالونو ته بوزي هسپتالونو ته بوزي مطلب دا دی ډاکټر صاحب تاسو هم دا خبره زه تکرار قدرمنو کتونکو د وایس اف امریکا ډیوا دا تاسو د ډاکټر زبیر محسود صاحب خبرې اترې اورئ دا خبرونه د سره
د خپل ملګرو دوستانو سره خامخا شریک کړي چې هغوی هم د ډاکټر صاحب د دې خبرو نه خبر شي. ډاکټر صاحب په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اسوسییشن یا د تنظیم چې کوم دی چیرمن دی مشر دی تاسو ته به وایي چې د تنظیم څومره غړي دي دوی ته مشکلات څه دي دا وخت د کرونا په ټیکل کولو کې یا د کرونا په مخنیوي کولو کې یا د کرونا وایرس د علاج کولو کې حکومت وسره څومره مرسته کوي سہولتونه وسره څومره د ټولې پښتنې به ډاکټر صاحب نه کوم تاسو ته به یو واضح پکچر یو واضح عکس یو واضح انزور یو واضح تصویر به تاسو ته وړاندې کیږي چې تاسو به وګورئ چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت سچويشن څنګه دی حالات څنګه دي دغه ټول چیزونه به تاسو ته چې کوم د ډاکټر صاحب لخوا به تاسو اورئ پروګرام د سره خامخا شریک تاسو کوم کمنټونه کې تاسو ډاکټر صاحب نسته پښتنه کول غواړئ تاسو ته کول غواړئ نو هم دای ځای دی دلته راتولي کې ډاکټر صاحب تاسو ته دغه پښتنه جواب وي تاسو په ځل کې کوم یاره ده تاسو په ځل کې کوم طرح ده تاسو وایي چې هسپتال ته ولینځو دا ځنې خلک چې دا خبره دا ګنګوسې کوي چې کرونا دروغ دی یا غب شپ دی ډاکټر صاحب ته جواب ویل غواړي کوم خلک چې هسپتال ته نه تل غواړي وایي چې په دغه کې مې دا یاره ده چې ډاکټران ستنې وهل غواړي د پروګرام په لومړی پښتنه زما هم د ډاکټر صاحب نه دا و چې ډاکټر صاحب آیا واقعي تاسو ستنې وخه ډاکټر صاحب ډېر په واضح ټوک کې پاتې شو چې نه دا ستنې چې کم دینو په دې کې ډاکټران مړ دي نو آیا ډاکټرانو تم ستنې وخري شوی دي د ډاکټرانو هغه ډاکټر مثال هم ورکو چې یو زوی هغه هم د کرونا مور پلار ډاکټرانو دوانه دا غوي زوی هم مړ شوی د کرونا نه آیا هغه ته هم ستن وخلې شوی دا نو دغه ټولې خبرې دي ډاکټر صاحب سره په خبرې طریقو ډاکټر صاحب تاسو وړاندې دوباره راځم او تاسو نه پوښتنه دا کول غواړم تاسو په خصوصا تاسو تنظیم چې کم دینو تاسو په زرګونو دغه تنظیم ډاکټران دي چې هغه غړي دي سوې لیکيږي دا وخت په خیبر پښتونخوا کې په پاکستان کې عموما او خصوصا په خیبر پښتونخوا پښتنه سیمه کې د ډاکټرانو یره تر حسر دا وخت په کرونا وایرس سره تړلې موږ دغه تاسو نو جی په دې کې غونډه کول خدای دې چې موږ ورته وی پی پی ایز ورته وی کنه پرسنل پروټیکشن اکوپمنٹ هغه تاسو هسپتالونو کې کتلې دا یو سوټ کې سم وی سوټ واچي هغه سترګو ته ګلاسز واچوي لاسونو ته دستانه واچوي نو زمونږ د ټایم کې دا بتاوه چې غونډه کې افسوس مقام دا چې شروع کې کله دا بیماری شروع شو کله دا وبا شروع شو نو زمونږ چې کوم حکومتي غړي وو هغه دا ډېر سنجیدګي سره نه واغسته نو په دې ټایم کې پورا پاکستان کې غونډه کې ډېر چې کوم ځای کې کوم سیمه کې او کوم صوبه کې ډاکټران افیکټ شوي دي پیرامیډکس نرسانه هیلث والجسونه سټاف ته هغه خیبر پښتونخوا کې افیکټ شوی دی او هغه ته انفیکشن شوی دی دا غونډه کې دا چې موږ ته هغه ټایم کې دا ویل شوی چې پی پی ایز به درکو خو نو خو هغه باوجود د خپل چې کوم زموږ ډاکټران دي که پیرامیډیک دي که نرسز دي هغه ته سلام وایم چې د دې باوجود موږ غونډه ډیوټیانه وکړلې او ورته خپل ځان پېښ کو پای کې شهادتونه مو شو خو موږ بیا تیار یو ان شاء الله ودی شي دا او دا شی بیماری دا وبا به ان شاء الله د خپل ملک نه روکو چې دا کوم ټیمپوري روکانه وینم بلګیږي صحیح سہولتونه ته وګورو تاسو وایي چې ډاکټرانو ته تاسو سلوټ کوئ نرسانو ته تاسو سلوټ کوئ سہولتونه ته وګورو په دا وخت په خیبر پښتونخوا کې یا د نړۍ په نورو هیوادونو کې کوپټیشن هسپتالونو ته وینټیلیټر یې دغه شانتي هسپتالونو کې کټونه نه هم د وایس اف امریکا ډیو خبريال چې کم دینو موږ ته ریپورت کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کې خصوصا او په پاکستان کې چې کم دینو په هسپتالونو کې د کټونو کمې دي کټونه پکې نشته بسترونه پکې نشته بیا ورسره چې کم د وینټیلیټرو کمې دي دا خبره تاسو راته وایي دغه تاسو بیا فکر مندي چې کټونه کم دي مطلب چې پای کې مریضان سمول کیږي یا چې کوم د وینټیلیټر کمی دي د تاسو په دې اړه نظر د تاسو راته خپل نظر وړاندې کې په دې باندې چې کوم شمیرې دي تاسو سره غونډه کې اول خو به دا وایم چې افرادي قوت چې ورته کوم وایو چې کوم ورته مونږ وایو چې سړی دی یا سړی غړي دي یا زنانه دي هغه کمی دي په دې سلسله کې به د غونډه کې اول دا وایم چې زموږ حکومت دا ویلي دي په دې نوي بجټ کې چې مونږ به 70000 کسان په هیلث به مونږ نوکران کوو د وخت زما 1400 چې کوم ډاکټران دي هغه چې پاتون پاس کړي دي هغه کوالیفاید دي هغه د نیشن سره کولای شي د خلکو خدمت کولای شي هغه حکومت نه دی اغستی دین علاوه بیا موږ چې کوم ډنټل والا کسان دي لکه داخل پر علاج کې کار راځي د بیډونو کټونو د دې کمی ته خو راځم خو غوډه کې ولې داخلك نه دی اغستی ک ډنټل والا دي کدا دي دا یا نه دی راغلی نو زبداو چې د حکومت یو ناکامي ده اوس به دراشه ما چې کوم کټونه دې ټیم کې پورا چې کوم زموږ خیبر پښتونخوا کې دي 15000 کټونه دي خو دا 15000 کټونه چې دي دا غونډه کرونا لپاره نشي استعمالې دي په دې کې اکسیجن بیډونه دي اکسیجن بیډونه هغه وی چې موږ خلکو ته ولګو د چا سا کمیږي په دې کرونا کې هغه ورته ولګي هغه تقریبا 1400 دي او چې حکومت کومه ډیټا ورکړي دا هغه ورکړي د چې 900 پورې کټونه ډکتي دا نور فارغ دي خو زه به دا وایم د ته په غلط بیانې به وایم ځکه چې زموږ کسان چې کوم ګرځي کټونو پسې زموږ خپل ملګری دی هغه د دې چې کوم د ضلع پېښور د هغه صدرو ډاکټر عدنان رایت نوم دی هغه والد صاحب چې هغه تکټ نه ملاوي دو هغه بیا موږ ارمای کې سب خوارو سب زارو او سب سفارشونو باندې پرتی کو وینټیلیټر دا دی چې وینټیلیټر امریکا کې 1,75,000 وینټیلیټر دي لکه 25 کم 2 لک وینټیلیټرز دي امریکا کې وینټیلیټر کمی دا زموږ چې کوم کرونا د لپاره مختص شوی وینټیلیټرز دي هغه تقریبا 300 په وینټیلیټر خالی په خیبر پښتونخوا کې دي نو زه وایم چې امریکا هغه
15 کم 2 لک وینټیلیټر نشي پوره کېدی نو زما د 300 وینټیلیټر دا چې کوم کرونا د لپاره مختص دي دا د خلکو د لپاره پوره نه دي او موږ الریډي خپل چې کوم د ورته چې فل کیپاسټي ته موږ د وخت رسیدلی یو. ها او دا هم ویل کېږي ډاکټر صاحب چې په پاکستان کې لا کرونا پیک ته نه رسیدلی اخیری خط حتی نه رسیدلی کوم شمیرې چې ویل کی او د جولای تر اخره پورې چې کوم چارواکي دا خبره کوي تاسو څه غواړئ چې بیا که دغه پیک ته رسیدي 10 لک یا 11 لک 12 لک کیسونه شي په پاکستان کې او د امر جوب لچ کوم شر ده هغه هم په دغه رفتار تر روانه وي نو تاسو څومره تیار یې دغه بیا دغه لکونو پښمیره کې کیسونه ته دا غي په مخنیوي کولو کې یا هغه چې دا دې چې کومه مخه نیوي تاسو وین دای مخنیوي خو ما تاسو مو سوې چې دای زمون سره افرادي قوت نشته لري زمون سره دوره وینټیلیټر نشته لري زمون سره اکسیجن کټونه نشته لري زمون سره چې کوم ډاکټرانز الریډي هغه لګیا دي هغه برتیان یا نه دي شوی کاغه پارت 1 ولدي چې کوم خلکو پارت 1 پاس کړو یا کوم ډنټل ولدي هغه هم د سپرات دي نو زمون سره د ټایم کې پورا سچويشن چې کوم دی هغه فل دی مونږ دا کوشش کوو چې کوم څونه مونږ نکېږي خو هغه نه مخکې د بداوي چې کوم حالات روان دي الله دې نه کې چې حالات راشي ځکه چې کوم د انګلند یو جریده راغلی کله چې 10 اگست په پاکستان کې خدای مکه کدا صورتحال نو په یو ورځ کې به 10000 کسان چې کوم د هغه بعد د بیماری د وجې پمړيږي نو 10000 بیډز په پورا پاکستان کې نشته دي چې مونږ هغه سره مقابله وکړو نو د شي کې به مونږ ډیر زیات پاتې وراشي خو مطلب دا دی چې دومره بیډونه دغه حساب سره دغه سہولتونه نشته تاسو چې کمشمیري دي تاسو تنظیم په زرګونو غړي دي د پی ډی ای یا چې کوم دینو صوبایي چې کوم د ډاکټرانو تنظیم دی په زرګونو دا هم ویل کیږي چې کوم هیلث کیر پرووایډرز یعنی ډاکټران نرسانې او دغه شانتي چې کوم د طبي عملي چې کوم خلک دي هغه ډیر زیات په دې کرونا باندې اخته کیږي په پاکستان کې دغه باندې تاسو د تنظیم کراته وای سمره په خیبر پختونخوا کې سمره شمیري تاسو سره چې ډاکټران په دې وایرس باندې اخته شوي خیبر پختونخوا کې چې کوم ډاکټران دي هغه شپږ سوه ډیر کسان په دې کې انفیکټ شوي دي چې کوم په دې کې شهید شوي دي هغه لسو پورې کسان دي او چې کوم هیلث کیر پرووایډر دي هیلث کیر پرووایډر کې نرسان شوي پیرامیډیک شو د موږ سره کوم کلاس 4 ودا شو هغه 1300 پورې انفیکټ شوي دي او دا به وایم چې دا یو ډیره بدنصیبه خبره ده چې خیبر پختونخوا کې غونډو کې ډیر چې ټیسټونو حساب سره مونږ ګورو غونډو کې ډیر دلته مړیم شوي دي غونډو کې ډیر دلته خلکو انفیکټ شوي دي او غونډو کې ډیر دلته کې چې کوم زموږ هیلث کیر پرووایډرز دي هغه د دې بیماری د وجې انفیکټ شوي دي ها انفیکټ شوي دي او مطلب دا تاسو وایي چې لاسو پورې ډاکټران په دې کې هغه خپل جن هم د لاس ور کړی دي کوم چې بالکل رجستر شمیري دي نو دې ځکه خدای خبره هم بیا ختميږي دا خبره زه بار ځکه کول غواړم شروع مې هم د دینه وکړه چې د ستنو دا خبره دا ګنګوسا او دا پروپاګاندا دا ډیره موجود ده په دغه سیمه کې نو مطلب دا دی چې ډاکټران هم پکې مړ شوي دي نو که چرستنی وخلې کې دي نو آیا بیا به دغه ډاکټران ته نه وخلې کې دي شو او څنګه ډاکټر صاحب دا بالکل دا چې دا یو غلطه پروپاګاندا روانه ده د بیماری له دی وبا سره د نه چې سور احتیاط کیږي هغه د کوم خلکو تم بیا وایو ځکه په دې اختر کې چې موږ کوم حل ولیدو دا د اسنن سبا د وینې مغوندو کې ډیر چې کوم زموږ انفیکشن روان دي هغه سواد کې روان دي هغه په خبر سیمه کې روان دي چې دا په ټاپ باندې دي پورا د وایم چې د ټایم کې ټیسټونو له سره پورا پاکستان کې دا په ټاپ باندې دا دوه روان دي چې سونه ټیسټونه کیږي او بیا سونه خلک انفیکټ شوي یا سونه خلک تمړي دا دوه سیمه چې دا په ټاپ باندې روان دي خلکو ته موږ بیا علم وینا کړو اوس هم ورته وایم چې له خدای ته وګوره دا د پرې باندې نه پښتو کمیږي کومه اسلام ته وګورو کومه پښتو ته وګورو لکشن ته ځان لیمیټډ کی بهر د ډیر زیات نګرځي په کورونو کې د احتیاط کوي کور کې د کینی سره چې ژوند وی د پیسې به موشي د کاروبارونو هر یو کار به وشي او چې خدای مکه یو سړی واپس لاړ شي ناغه بیان شي راتله چې یو کس خپل ژوند به ویلي نو بیا واپس نشي راتللی دغه شانتي ډاکټر صاحب راځم دیتا دا خبره هم زیاته کیږي څنګه چې تاسو ویل چې په خیبر پختونخوا کې شپږ سوه نه زیات ډاکټران که چېرې ډاکټران زیات یا نرسانې زیاتې په دې وایرس باندې اخته کیږي نو حالات به کوم اړخ ته ځي تاسو څنګه ډاکټرانو لپاره یا چې کوم د دې وایرس د کیسونو د حالات چې کوم دا به کوم اړخ ته ځي د دې خو لکه مرته وې چې به یو ډاکټر چې انفیکټ شي دا غي مطلب دا نه چې خالی هغه ډاکټر ته بیماری ولګي دا هغه وارډ کې چې څونه کسان وي ک نرسان وي ک پیرامیډیکس وي چې څو کوم وي هغه کوم برار شي کوارنټاین چې هغه سواد لسر دی په کور باندې ری چرته نه وځي نو د دې د لاسه ډیر زیات واردونه لکه لارچ چې موږ ګورو لیډي ریډینګ هاسپټل آی کې ګاینی وارډ بند شو دا نور چې زموږ هاسپټل دی چې ام سی آی کې ای ان ټي کې خلک انفیکټ شو پکې زموږ د انستیزیا یو ډیر زیات خو مشهور ډاکټر طارق عباس
صاحب هغه چې کوم دی هغه پکې وفات شو، هغه زموږ پروفیسور و د کډنی سنټر. د دا به هغه بیا پورا هغه وارد هغه یونټ چې کوم دی هغه بند شي. نو چې دا کوم عام خلک راځي د عامي بیماری د لپاره لکه ګایني تاسو سیریس سره وي، خو چې وارد بند نو هغه چرته ځي. نو زموږ چې یو کس انفیکټ شي د بیماری د لاسه هغه خالي د یو کس انفیکشن نه وي، هغه د پورا وارد د هسپتال د پورا وارد انفیکشن وي. صحیح، پورا د وارد انفیکشن وي او هغه چې کم دی نو مطلب دا دی چې نورو خلکو ته هم لګي او دغه شانتي. راځم اوس دې ته ډاکټر صاحب، ډېر خلک دا تپوسونه کوي په دې پروګرام چې ډاکټر صاحب تاسو کې چې دا اوس د موجوده وخت کې چې کم دی نو د وایرس په اړه چې کم خبرې کیږي چې د وخت کې علاج د لپاره چې کم دی زیاتره ډاکټران داسې وایي چې په دې کې یا خوراک کول یا ورسره چې کم دی نو د آی ویز لګول، یعنی آی ویز مطلب دا ډریپونه لګول، یا دا ډېر خطرناک دي. تاسو نن سبا د کرونا د علاج لپاره څه مطلب تاسو ته څه ویل کیږي، څه هدایت درکړي کیږي چې کومه دوايي استعمالوي؟ دوايي نمونه نم غواړم چې تاسو واخلئ، اسنه چې خلک په خپل سر باندې غسل شروع کوي استعمالي اثرات نقصان د پیدې په دې پروګرام چې غواړم چې خلکو ته فائدہ ورسي نقصان نه رسي چاته پر یو تن جندوم ځای شو هغه زموږ ټول لپاره زیان خبره ده. نو زه غواړم تاسو څه کوي، څه طریقې کار وي او څه هدایت ورکوي پیشنټ ته؟ کومو کې اول د بداو وایم چې زه تاسو د خبرې سره پوره اتفاق کوم چې زموږ کوم یو شی مارکیټ کې تحقیق روان چې د کښه خده نو هغه شی د بداو چې ډېر زموږ بد نصیبی د هغه شی مارکیټ نه چې مکمل غایب شي، لکه یو ډرګ او اکټمرا ورته وایي چې هغه د بیمارانو ته لګیا غایب شو، دین اول د کلوروکوین او هغه دوايي ته غایب شو، دین اول اوس ورته وایي چې سټیراید دی هغه مارکیټ نه غایب کی. زما به خلکو ته دا خواست وی چې خدای د پاره چې دا کوم شی زونه دي دا ټرایل بیسز باندې روان دي د کې اوس پورې د کرونا پورا علاج نه دی راغلی چې کرونا خپل علاج څه شی دی. غونډو کې د دې لپاره چې ښه شی دی هغه دا دی چې تاسو به احتیاط کوئ. غونډو کې د بیا د غونډو کې غټ شی دی بیماری نه احتیاط دی. دویم خبره ته به راشم، دویم خبره په دې کې دا ده چې چاته تبه وي، چاته نزله وي، چاته زکام وي، هغه سړی د ځان آیسولیټ کی، خپل کور کې د یو کمرې ته د محدود شي، نور خلکو سره د نه ملاويږي ځکه د بیماری ته لګېدو خطر وي او خپل ټیسټ ته وکړي. دین علاوه هغه ته ډېر معمولی ساين سیمټمز وي هغه د کمرې نه د نوزي خوراک ته ورته مل ترازي او چې د کوم لوخي وي هغه د پلاستیک والا لوخي وي هغه د پاغه شاپر کې دی بندي او چې څوک وي هغه ورته بهر نه کیدي. بیماری د لپاره تبه د لپاره دا کې چې سیمپل په ورته مونږ یو پیراسټامول ورته وایو، په مختلف دنیا په مختلف ځایونو کې مختلف نمونه باندې ملاويږي، هغه ګولې د خوري چې د تبه کومه ده د کده کمیږي. بل د دې نه علاوه انټي وایرل ملاويږي، انټي وایرل د خوراک چې کوم دی خوراک په دې ټیم کې مریض ته نه کیږي، خوراک په زور باندې کوي، آرام به کوي، چې کوم د لیکویډز دی لیکویډ دا چې مایشي زونه دي ک جوس ته ک چه دی ک وبده د ک شي زونه به ډېر سکی دا ډېر استعمالي. نو ان شاء الله چې ور سره خبري چې کوم ټریپونه دي دا شي زونه چې دی دا مریض نه خطي او کسټیراید زی دا غیر خپل نقصان دی کې اکټمرا کوم دی هغه خپل نقصان دی دا شي زونه کوي. نو دا به کور کې نه کوي، برای مهرباني هغه ډېر خراب مریض لپاره بیا د هسپتال ته ک اکسیجن سپلای وی ک یو سره دا وی چې خپل اکسیمیټر مونږ ته مونږ یو کسای ډېر زیات لنډیږي د تم پکار دی چې هسپتال ته دراشي چې مونږ وګورو چې د داخله ول غواړي کنه غواړي د ک شي زونه ولا پکار دي ځان نه د یو کس ته علاج نه کوي، احتیاط ته کوي او چې کوم ټیم پورې معمولی نزله زکام دا شي زونه وینو چې کوم خبره ورته مو خو لاغه باندې عمل کوي ان شاء الله خبر شي دی با خشي. او ډیر خلک چې کم دینو وته کرونا لګیدلی پټوي او دا وخت چې کم نه ډیر خلک دی وخت هم ټوکی غنی دی. یو خبريال په هیڅ ماته دا حق دا غنښت د اختیار نشته چې د په یو پروګرام کې خپل ذاتی خبره هم وکړم، خو دې ځکه به د اوریدونکو لپاره دا ویل غواړم چې دا کرونا چې کم نه څنګه چې ډاکټر صاحب وایي دا یو حقیقت ته موږ دا منل پکار دي او د دې حقیقت چې کم نه ثبوت به تاسو له تاسو هم درکما چې زما خپل د کورانه چې هم د په کرونا باندې اخته ده کنه. زه به دا وایم چې زما خپل مور په کرونا باندې پرته ده، نو زه به دا وایم چې هغه ته دغه وایرس لګیدل دا یو حقیقت ته او دا چې کم نه ډیر ځینو کې تاسو ته نشم ویل چې تاسو خپل تجربه شریکي کوم د یو خبريال په هیڅ باندې ماته دی وخت زما وزیر کولاول اجازه نه راکې، خو ډاکټر صاحب نه تاسو کول غواړم. تاسو ډاکټر صاحب ډیر خلک دا سوي چې هغه چې کم نن سبا په فیسبوک باندې ما بل اسکتل نو ما تصویران سیو کول ځان سره تصویرونه مې غسل چا وي زما پلار مړ دی نو چا به زما تر مړ دی، چا به ماما مړ دی، چا وی گاونډي پلانې مړ شو، خدا به مسلې کو چې د کرونا نه مړ دی چې کم نه یا وته هارت اٹیک وشو یا وته چې کم نه برین هیمریج شو مزغو راګي وشلې دو کنه دا وسره دا د کی آیا او بیا پکې ځنې کیسونه چې ما په خپل انویسټیګیشن وکړ معلومات مې وکړ هغه کسان څوک چې زیاتره مړ وي هغه ته کرونا شوی وي، کرونا ته بیا د کرونا نه غشي وي، خدای یو سورج پس چې کم نه وته یا هارت اٹیک وشي دا څه وجره آیا دا کرونا چې کم دا کلاټینګ وته کی یا چې کم دا هیمریج وته کرونا وکي دا څه وجوي دا کم بیک کی واپس راشي په سړی باندې دا څنګه وي؟
چې د کرونا دا چې د پورا یو سایکل وي سایکل یې د چې کرونا چې کوم د موږ ورته امیون سیستم وایو امیون سیستم دا د قوت مدافعت چې ورته موږ کوم وایو زموږ خپل په دې بدن کې یو نظام دی هغه د نظام دی چې هغه کومه بیماری راشي نو هغه خلاف دا جنگ کوي نو چې کله دا جنگ وکي دا شیزونه چې کوم وي د قوت مدافعت زمونږ نو هغه نه بعد دا وی چې وینې کې یا زمونږ س مواد وی هغه د بدن لپاره ډیر زیات ضروری وي هغه کم شوی وي یا دا وینه دا وی چې دا غټینګ شوی وي نو دغه شیزونه چې کوم دین دا وینه چې ټینګ شي دا په مختلف ځایونو کې جام کېدیم شي لکه په سر کې بیا جام کېدی شي دا د تړه رګونم بندولې شي دا موږ ورته ویلې شو چې دا د بیماری بعد کې کوم افیکټس وي هغه کیږي نو دا لپاره دا د چې موږ جی دا ورته بیا موږ دا ویلې دي چې هغه د لپاره چې غبه ولا موږ ورکو د بلډ تھینرز وي او د چې بیا وایم چې به کرونا چرېم پټول نه دی پکار پدې کې موږ ته پکار دی چې موږ ډاکټرانو رائے اخلو الته کې ولا ورزو پدې کې شرم نشته دی د خلک چې کوم ګرځي د ځانوم چې د ځانوم دشمنان دي د قومم دشمنان دي او خپل خاندانوم دشمنان دي چې د خلکو ته لګې دي شي د نورو ته مولګي لکه خپل خو الله د معفو کې هغه ورته وشي او چې نور ورسره خو سیمه کې کوم خلک وي هغه ته انفیکټ کی نو زما خیال دا دی چې به کوم سړی ته د کښې لګېدلې وي دا د پټاینه هسپتال تر پټاین باندې ځان رسېږي پټاین باندې ټیسټ کیږي ټایم باندې ورته دوايانې ملاويږي او الله دې مرز نه خکې الله دې مرز نه دا وخت مونږه ډاکټر فضل ربی صاحب هم مونږه ګوري دا پروګرام ګوري ډاکټر فضل ربی صاحب په اسلام آباد کې د پاکستان په یو اعلی روغتون کې په یو لوی هسپتال کې چې کوم نه د کرونا چې کوم آی سی یو دا د کرونا چې کوم وارډ د کرونا وایرس په هغه کې خپل خدمات ورکوي او سو مشابه سورج روان دی بلکې زه به دا وایم چې ما ډاکټر صاحب سره خبرې کړې هغه د یو مریض په سلسله کې چې یو مریض سره پروتو نو دوی په هغه وارډ کې کار کوي الته کې لګیا دي دا وخت مونږ پروګرام ګورو نه مننه کوم چې ډاکټر فضل ربی صاحب مونږ سره عمل دی دا وخت کې پروګرام ګوري خو راځم دې وخت کې د ډاکټرانو تاسو روان دي ویلي ډاکټرانو چې کم دینو ډاکټر صاحب تاسو د علاج هم ذکر وکړو تاسو د کرونا چې کم دین دا غین د احتیاط هم ذکر وکړو او دا خبره هم موجوده چې خلک پټوي د دې پټولو آی دې سره کم شرم تړل تاسو چې پیشنټ سره خبرې کی ایسو د داسې وی چې موږ ولې پټو یا څه وجه داسې چاته وی دي کنه ډاکټر صاحب زه غواړم د خپل اردو په اړه دا پوښتنه وکړم تاسو نه لکه کرونا دا د چنن سبا د بداوي چې سړی ته وای چې کرونا درته وشو نو خدای مکه هغه د سیګړنی لکه نن سبا د دړو زمانو کې به چاته خدای مکه وای چې تاسو ایډز شوی دی نو کرونا چې د نن سبا د دې زمانه ته ایډز جوړ شوی دی همغه بیا دا وای چې دا کرونا بیماری چې د دینه سړی مکمل روغېږي دینه سړی مکمل ټیکيږي او احتیاط واحد علاج دی او زیات نه زیات د دې علاج چې کوم دا یو میاشت چې یو میاشت لکه سوار لسر سړی ځان کوارنټاین کی سړی کور کې کینی او بیا کاغه ته ساين سیمټمز نه وي هغه ته ډیر زیات لکه دا بیماری په نه زیاتېږي هغه خالي خپل کور کې تیر کی او کبیا زیاتېږي نه هسپتال کې کوي چې یو په دې ته خشي نو دې ان شاء الله مکمل ته خوي بیا ورته نه کیږي خو دویمه خبره دا ده چې خپل دې باندې یریږي چې خدای مکه کزمړ شمانه ته ما جنازې ته وسوک ناراضي ته مون سره ملاويږي څوک نه دا یو ډیر غړ راځي وګوره موږ وایم چې موږ مسلمانانو په حیثیت مسلمان زمونږ د ایمان په کار دی پیغمبر علی السلام څو یا غرشتون کې خبرې کړې دي هغه دا ویلي دي حدیث ته مفهوم دا ده چې یو سړی په دې بیماری کې مړ شي نو هغه شهید دی نو شهید متعلق موږ هم دا اورېدلې دي چې به شهید به ډایرکټ جنت ته ځي نو زه خلکو ته دا وایم چې یاره بیا تاسو سره دا بیماری پټوي چې شهادت هم دې پکې تاسو ته او تاسو ته خکېدې هم شي روغ کېدې هم شي بیا تاسو د بیماریانه پټوي او تاسو چې جنازې ته به مسوک نه راځي خو مارته چې یو سړی ته شهید شي نو هغه به ډایرکټ جنت ته ځي او زه بیا دا وایم خلک پټ کی خلک نه خي ځان سره نور خلکو په دې وبا باندې اړي نو زه بیا دا وایم چې به تاسو راځي خپل ټیسټ کوي چې پتم لګي او خدای مکه چاته معمولی نزله زکام ساين سیمټم دی هغه د کور کې ځان کوارنټاین کې بهر د نه ګرځي یو سړی به یا ډېر تکړی هغه ته به هیڅ قسم ساين سیمټم ډېر معمولی نزله زکام به کرونا به پټای دی خو د مور پلار شو د رشتہ داران شو کې دې هغه دونه تکړه نه هغه ته نورې بیماری وي هغه کسان ته رنځور شي هغه کسانو ته مرګ وشي نو زما خیال کې چې یو کستم دا نه دی پکار چې هغه د بیماری پټي دا یو کست هم دا نه دی پکار چې بیماری پټه کی تاسو د دوايانو د شارټ کېدو ذکر هم وکړ تاسو په دې یو جواب کې چې کوم نه څلو 15 سوالونه اوس ماته راځي مخه ته پروګرام وخت هم په ختمېدو باندې زه غواړم چې تاسو سره نور خبرې هم وکم خو دې وخت کې تاسو وایي چې یو کس دا ولګي دوباره نه لګي دا پښتنه هم بار بار کیږي ولې دوباره یو کس د مثال په توګه یو تن ته کرونا وشو او هغه ته ریکور شو نو دوباره باغ ته ولې نه کیږي دا خو وایرس دی په دې کې
په دې کې دا وی چې موږ ورته وایو چې دته انټي باډیز دته انټي باډیز ورته موږ یو بدن کې یو شی انټي باډیز ورته جوړ شي هغه انټي باډیز دا وی چې بیا د بیماری راځي نو دا ورسره جنگ کوي او دا بیماری بیا نه پریږدي او په دې کې به بل خبره مو کوم چې زموږ کوم عوام دې په هغه کې ډېر زیات خلک چې هغه ته ریکور شو هغه خلک ته اوسخه شو نو موږ پی ډی ای سیستم باندې کړی دی چې به د کس بیا کوم پلازما وی په وینه کې ورته موږ پلازما او یو سپینه وینه ورته وایو هغه موږ بل بیمار ته کوم ډېر زیات خراب وي هغه ورته لګولې شو هغه ته الله بیا خکی نو زما خلکو ته دا ریکوست نن سبا موږ دا واوریدل چې څه کسان دي د ورته ډیر زیات بې ضمیره خلک دي چې هغه د کوم خپل پلازما د دام په پیسو خرڅي نو زما به خلکو ته دا ریکوست وی چې به دا کوم پلازما د خرڅوي ما زموږ پی ډی ای آنلاین غشتره تاسو پروینشل ډاکټر اسوسییشن فیسبوک باندې کته شي زموږ سره ډونیشن ټیمز دي تاسو ډونیټ کې کاغذ نشي کولای موږ ورته مریضانو خو یا غوته ورکه او دا ګټي چې دي دا بل ټایم ته پرې دی لکه به ضمیر خلکو ته بس دا وایي چې کوم ضمیر والا خلک جوړ ډیر خلک ضمیر والا دي هغه ته به ما دا ریکوست وی چې تاسو ډونیشن وکړئ په دې باندې سم نه کیږي خدای یو کس چې دی هغه ژوند بچ کیدی شو د یو کس ژوند بچ کول دا پوره انسانيت بچ کول یو کس ژوند بچ کول دا پوره انسانيت بچ کول وړاندې تاسو ویل چې ځنې خلک دا خبره پټوي او مثال دا وی چې خلک به جنازې نه راځي او تاسو دا هم ویلې چې د اسلام پرانا کې هم وته تاسو دا ویلې چې دا د عزت مرګ دی دا چې کم دی شهادت دی شهادت چې کم دی نو مطلب دا تاسو ویلې چې دا د عربی یا چې کم دی شهید وته وی کې په نرتوب مرګ دی یا چې کم دی په عزت سره مرګ دی او کم سړی چې کم دی دا پټي او دا هغه د لاس چې کم دی مثال په توګه یو تن ته کرونا ده او بل تن لړ شي هغه ته چې کم دی غسل ورکي لامبي او دغه دوران کې دا غل چې کله غسل ورکي او دغه هغه تن چې کوم سړی ولا غسل ورکي هغه ته کرونا دغه مړی نه ولګیدا او دا کم تن چې غسل ورکي د باندې څه چلو شو دی مړ شو نو هم دغه مړی دغه تن چې کم دی نو قاتل دی دغه تن چې کم دی نو د او بیا په اسلام کې چې کم دی چا قتل کول هم چې کم دی حرام دی هغه چې کم دی نو هغه روان دي نو یو تن ته کرونا ده نو پټول نه دی پکار تاسو دا هم خبره شو صحیح دا سره کړه ډاکټر صاحب او بیا پلازما تاسو ذکر کوي پلازما آی دبليو ایچ او ریکمند کوي د پاکستان چې کوم د صحت وزارت ته غیر ریکمند کوي چې کوي پلازما کول شي تاسو په پاکستان کې پلازما چې دی بالکل هغه مونږ کولای شو او دا د دبليو ایچ او مرته وی چې یو شی ما غو خلکو کړي نه دی چې دا شی مکمل علاج دی دا ټرایلز روان دي خو میجورټي کیسز کې دا ټرایل چې کوم دی پلازما باندې شو یا اکټیمرا باندې شو یا هایدروکسیکلوروکوین باندې شو نو دا ټرایلز چې ډېر ښه رزلټ ورکړي یا سټیراید شو نو خو هر یو مریض کې په دا نه دی چې هر یو مریض ته دا کمپلیټ رزلټ په ولا ورکړي خو دا د چې 80% یا 70% لکه شپېتلکس یا 80% خلکو ښه رزلټ ورکړي نو موږ هم دې شي ته ګورو چې یو سړی په وینټیلیټر باندې پروت دی هغه د چته ډېر کم چانسز دي او هغه سړی پلازما سره خشي نو دا زموږ د لپاره یو مریض خشي دا زموږ د لپاره ډېر غټ د خوشاله ذریعہ وي نو 70-80% باندې چې کوم علاج کیږي دا د لپاره زموږ پلازما پکار ده چې یو سړی ته خکېدي شي نو اکه شي چې کوم دی هغه د ډوډیټ کې پای باندې یو کس قسم نه دي خدا هغه کسان صرف کولای شي چې چوم کرونا نه خشوي دي او انټي باډیز جوړ دي هر یو کس نشي کولای دا وته لږ واضح کړه ډاکټر صاحب پلازما ځنې خلکو تش نوم اورېدل د انټي باډیز او د پلازما چې کوم دا دوه شیزونه دا زموږ د اوریدونکو ته لږ غونته واضحه کړي ځکه چې زموږ اوریدونکو ډېر ساده خلک بد قسمتي دار چې موږ پښتانه چې کوم د تعلیم پښتا د تعلیم درنا نه هم لږ محروم پاتې شي د حالاتو د وجې د مسلو د وجې د کورونو حالاتو د وجې د غریبۍ د وجې د غربت د وجې دا خپل وجوهات دي خو زه دا غواړم چې دا پلازما او انټي باډي دا زموږ اوریدونکو ته لږ واضحه کړي او دا څوک ورکول شي څنګه ورکول شي او چاته ورکول شي پلازما دا چې کومه ده دا به وایم چې دا د بدن کې چې کومه سپینه وینه ده او سپینه وینه ته موږ پلازما وایو هغه کې دا چې انټي باډیز وي انټي باډیز اصل ته وایي دا انټي باډیز زموږ بدن کې الله تعالی د شی خې دی چې دا کوم مختلف قسم جراثیم زموږ په دې وینه تر دن نه کیږي زموږ بدن تر دن نه کیږي دا غو سره جنگ کوي دا پلازما چې کوم کرونا د لپاره د اکه سړی ورکول شي چې کوم د کرونا بیماری نه هغه روغ شوی وي هغه بیا ټیسټ وکي او دا هغه په بدن کې دا انټي باډیز وي نو دا چې موږ بل مریض ته ولګو چې هغه ډیر زیات خراب وي د دې بیماری نه نو هغه سړی ته چې دا ورته ولګي نو هغه سړی 70 نه 80% پورې دا چانس وي چې په تلسوناتیا پورې چې هغه خشي ورکولې چاته شي د موږ هلته کې پوینټس دي هتوار میډیکل کمپلیکس کې پورا هغه جوړ شوی دی هلته کې تداوی نه وباسي او پلازما ته ایکسټریکټ کوي او د یو سړی چې کوم پلازما دا غسلور رمزور کسانو ته لګیدي شي زموږ چې خپل کوم فیسبوک ته هغه پروینشل ډاکټر اسوسییشن هغه باندې زموږ ټیم شته دا کسان زموږ سره تر رابطه کولای شي موږ ورته ارینجمنت کولای شو چې چاته ورکو خو زه به خبره وکم چې هر یو کس نشي ورکولای خالی هغه کس ورکولای شي چې بدن کې انټي باډیز وي انټي باډیز د کوم کس بدن کې وي هغه کس بدن کې وي چې کومه د بیماری نه روغ شوی وي سوار لسرزي په تیری شوی وي او د بدن کې انټي باډیز وي ټیسټ وکړو نو هغه کسانه ورکولای شي
هغه کسان ورکول شي. او ځینې خلک چې کم دنه شکونه کوي او شک دای په ځای هم د ځکه چې په دوکې زیاتې شوي دي او مسلې ډېر زیاتې دي. هر سړي چې کم د تجربې مثبت نه دي پاتې شوي وی اس نه پلازما ورکم بل سړی خرڅ کی. تاسو په خپل تاسو تنظیم او حکومت څومره یقین غور کوي یقین دهانی ورکوي چې مثال په توګه وکیل خان دی، وکیل خان برازي او هغه خپل پلازما ورکوي، خپل وینه به ورکوي او د وکیل خان چې کم بلډ ګروپ ته هغه تن ته بیا چې کم د بلډ ما د بلډ ګروپ چې کم کسان دي هغه ته به زما د پلازما بغیر پیسو ملاويږي. دا ضمانت تاسو څنګه ورکړئ ډاکټر صاحب؟ دا لږ واضح حق زموږ ورونکو ته د دې بجې دا کوم چې مارته وي چې کوم حیدرآباد میډیکل کمپلیکس او کوم د خپل اسوسییشن دی هغه باقاعده چې یو کس نه وباسي نو هغه کس نوم ولیکو بیا چې کوم کسانو ته ورکي او کوم بیډ باندې وي کوم کټ باندې پروت هغه کس کوم هسپتال کې پروت هغه پوره ډیټیلز ورکي هغه سره داخل کانټیکټ کولای شي په خپل ورته کې ورتلې شي چې هغه کس له ورکي چې کوم ټایم کې ورته پکار وي. نو د دې سلسله کې دا چې 100% د متفق وي. خو یو خبره لکه ما وکړه چې موږ سره خلک کانټیکټ وکړو نمبر یې ورکړی دی هغه هم دا و چې لکه موږ په پیسو باندې ورکو. نو پیسو باندې چې دا د به ډېر زیات شرم خبره ده، دا د افسوس خبره ده چې څوک هم کوي زما چې هغه نه دی پکار او چې کوم مرته وي چې کوم کسان ورکوي هغه ته باقاعده ډیټیلز ورته ملاويږي چاله ورکوي په خپل به ورل ورزي او کسيت کیږي نو دا ورته چې دا کس دی بیډ باندې پروتو د کانټیکټ نمبر دی د کس دی د فلانه دی دته دا ملاو شوله. نو پورا یو سیستماتیک سیستم وی چې د اول نواله تر اخره پورې هر یو شی ورته معلوم وي. چیرته څه معلوم پروګرام وخت سره رسیدلې زه راځم دې ته خبرې کول غواړم په کرونا باندې تاسو خبرې وکړې حکومت څومره تیار دی، تاسو څومره تیار یې، ډاکټران څومره تیار دي، خصوصا په پښتنو سیمو کې سہولتونه دغه ټول شیزونه چې کوم دغه سي حساب سره دي. اوس دې ته راځم ډاکټر صاحب تاسو چې اوس په کرونا کې مثال په توګه ډاکټران دي دا په فرنٹ لاین باندې کار کوي دغه ډاکټرانو دغه نرسانو ته چې د دې سورس پاینه او مننه وکړي شي دا به کومه وي ځکه چې دی په فرنٹ لاین باندې د لګیا دي کار کوي. د دې مثال دا وخت را فوجیانو دی لکه په پوله چې پراته وي. د دې مثال چې کم دی لکه د پولیسو چې لا ان آرډر پر ځای ساتي او چې کم دی نو خپل ژوند په داو باندې لګي. دغه ډاکټران لګیا دي د خپل کورانو او د خپل ځانونو قرباني ورکړي. تاسو پکې د شپږ سو نه زیات صرف په خیبر پختونخوا کې یاد کړل لاسو ډاکټرانو خپل ژوند ورکړي. هغه ډاکټران چې ځان باندې ډېر زیات خواري کړي و ډېر زده کړې کړي وي چا چې کم دی نو سپیشلایزیشن کړي وي د خپل عمر یا د خپل ژوند زیاتره برخه چې کم دی نو خپل زده کړو ته ورکړي او هغه زده کړې د نور خلکو په ژوند کې عملي کول لپاره یا د فائدې لپاره عملي کول لپاره مطلب یې خپل خدمات به ورکول. زه براشم دیتا خو زه دا تاسو کول غواړم آیا حکومت ډاکټرانو ته کم چې اغیزمن کیږي د کرونا نه کم چې مطلب دا دی چې یا د هغې خپل ژوند د لاسه ورکوي حکومت ورته څه معاوضه ورکوي څه خیال یې څه کورنۍ ساتي که څنګه بیا سي حساب سره وي تاسو راته دا وویل د تنظیم د مشر په حیث باندې د دې بجې دا وایم ډېر افسوس سره لکه دی وزل شانتي بیک ګراوند لکشاته به زما چې کله مونږ لګیاو چې بای د هسپتالونو چې کوم دي د دې حالت رستر د خرابېږي او د سلسله کې مونږ احتجاج کړی وای چې زموږ سره نرسانې پیرامیډیک کلاس 4 په لارچ کې نو 27 سپتمبر 2019 چې ورته مچ یو تور ورځ وای او بلیک ډے وا آی باندې حکومت په مونږ باندې چې لاسونو کې زموږ یې سم نو خلک لاټي چارج وکړو. خو دا غي حالات نن د دې چې ما درته وای چې مونږ اوچت شوی وو د هیلث سیستم مونږ له چې راته روان دي نن غوندو کې ډېر د مرګ چې کوم شمیره د ټیسټونو حساب سره خیبر پختونخوا کې ده غوندو کې ډېر چې کوم انفیکشن د خیبر پختونخوا کې ده او غوندو کې چې بیا کوم ډېر شهر روان دي هغه روان دي په ال ار ایچ لیډینګ هسپتال چې هغه زموږ صوبې غوندو کې غټ هسپتال او غوندو کې خاص هسپتال هغه هسپتال چې تباهي اړخ خلکو ورنږدې کو. اوس به راشم تاسو دی بل سوال ته چې به ډاکټرانو ته یا نرسانو پیرامیډیک ته دې ته سملاويږي یا نه ملاويږي. زموږ دوه کوم پروفیسوران چې وو بیمار ته وو چې زموږ پروفیسور طارق عباس صاحب او انستیزیا والا هډو په کډنی سنټر کې بل ایچ ام سی کې او ډاکټر جاوید صاحب او چې کوم پروفیسور بیا غړ په خارو باندې 50 کال عمر کې جوړیږي او هغه مثال په زمونږ د پاره د یو جرنل شکل کې چې څنګه ار بیواله افسوس خبره ده چې حکومت خالی اعلانونه کړی دي هیڅ چاته د هیلث کوم کسته هغه ته نشو دا پیکیج ملاو شو لکه موږ ورته ویلو چې د کسان ته تاسو ته سوي چې تنخواه د ماشومان ته ورکې کوم ټیمپوري د ریټایر نوي ریټایرمنټ بینیفټس ولا ورکې چې کوم د یو شهید څنګه په نورو کې کا پولیس کې کیږي کا په آرمي کې کیږي د سې کسان لم ورکې تر اوسه د مپورې حکومت خالی اعلانونه کړی دي اعلانونه مخکې اسم نشته د کمیونټي ته ها اسم نشته تاسو او اسی تاسو دا आवाज چې کم دینو حکومت خو وادي کړی حکومت سره تاسو د تنظیم د مشر په حساب باندې چیرمن په حساب باندې ځکه چې د ډیرو ډاکټرانو د زرګونو پښمیره کې ډاکټرانو نمائندګي تاسو کوي تاسو د اغي غږ د اغي مشر تاسو په خپل سره رابطه کړی حکومت سره دغه نرسانو ته دغه ډاکټرانو ته دا غوي چې کوم حق ته هغه ول تر لاسه کې تاسو
زموږ دي دا دی چې کوم زموږ هیلث منسٹر صاحب د مشر هغه سره زموږ خبرې شوې دي زموږ سیکریټري سره لکه غونډه کې زموږ مشر هیلث منسٹر وي هغه سره موږ سو پیرې ناشته کړې دي هیلث سیکریټري سره هم کړې دي یو قسم موږ نه پرې خو هر ځکه مارته و چې دا خبره ده چې به سیده موږ اورېدل تاسو خبرې غونډې ډېرې خېدي موږ په عمل وکړو لکه موږ ورته دا ویلو چې به دا کورونا په غونډه خوريږي نو د په علیده هسپتالونو په کار دي نو دا خلک زموږ خبره واوري و چې تاسو ډېره خبره کوي سباله په عمل نه کیږي نو په دې باندې خو موږ هم ډېر زیات لکه درته چې موږ په خپم یو اوس مارته و چې زموږ حکومت ویلي چې موږ باش په صد پاسه شپته زره خلکو ته موږ په هیلث کې نوکري ورکو نو موږ ورته دا و چې ډیر لسو د موږ کسان دي د جنوري نه فارغ شوي دي د خلکو امتحان نه پاس کړی دي او دا بس کورونا لپاره ډیر زیات خټیم وي تاسو د انډکشن ورکه غ ډنټل والا ورکه ځکه داخل په علاج باندې کویږي تر اوسه د مو پورې حکومت هغه نه دی کړی زموږ چې کوم کانټراکټ والا کسان وای خلکو کانټراکټ جاب ختميږي موږ ورته چې دا ریګولر کې دا ورته راولې دا کورونا لپاره کولې شي څو 1500 کسان اکدي هغه حکومت سره پورې نه دی ریګولر کړی چې ورشو نو وای چې تاسو خبره کوي خو عمل پې نشته دی عمل پې نشته تاسو وایي چې لړ شي خبرې سي دي او مطلب دا دی چې مشورې تاسو اوري خو هغه باندې عمل نه کیږي ما تاسو تصویر سرچ کوم ډاکټر صاحب په هغه تصویر کې تاسو وینم چې تاسو په تاسو باندې ویني راماتي دا څه کی سره دا باندې ملک کې بیا تاسو اجازه در کوم پروګرام وخت بالکل سره رسیدل دي نور پروګرامونه هم را روان دي خو بس اخیره کې راته دا وای دغه جګړه دا وایم په سره روانه چې تاسو باندې په دغه تصویر ویني در باندې دا په دې الارچ کې چې کوم مونږ باندې ویني راماتي کړي وي او چې کوم زواله او موزه کسټډي کې والو مخالي زنو ما زما نور ملګری اوس په کې جیلون دتلی او بیا په دې کې کتا سو ګوره کیژوالټی کې دنه چې په دنیا کې یو ځکه نه کېږي ایمرجنسي کې دنه پولیس وهل ټکول کړیو هغه هم د دې سیستم خلاف مونږ راوتی و چې بيد کوم شی د تبعای باندې روان دي چې کوم زموږ ډاکټران دي کوم زموږ نرسز دي پیرامیډکس دي هسپتال دا خلک بچلې دا پرایویټایزیشن ورته مونږ ویلو دا پرایویټ کول دا د چې زموږ صوبه ډیره زیاته غریب ده خلک علاج لپاره خلکو سره پیسې نه وي او د خلکو چې کوم دا ټیسټونه د لکه نن سبا اول به سي ټي سکین په 1300 کې د خلکو 3000 4000 ته ورسولو د کشیزونه پکې روان شوي روانو او دا چې کوم بیډز او د کیپاسټي ختمه کړي و خو لکه د هیلث چې کوم زموږ سیستم او د خلکو مکمل و چې موږ اصلاحات راولو او هغه اصلاحات سلسله کې موږ احتجاج کولو او بیا چې زموږ ډېر پرمن احتجاج او موږ زموږ ملګری چې کوم والی او چې سرته والي او ما چې کوم میټالیک پنچ ورته وي یا پنجه ورته وي موږ پښتو کې نو زه د خلکو نیولې او ما او زه پاغه نه بعد پاغه پنجه باندې سرته والي او ما زه په ایمرجنسي کې اډمټ ما زه آی سی یو کې اډمټ ما زما سره نور ملګری وو نو حکومت موږ په خپل کسټډي کې والي نو حکومت د دې پالیسي خلاف زموږ احتجاج او روس خلکو مولیدل چې زموږ صوبه څنګه شوې ده دغه مطلب دغه مسلې وي او دغه شانتي په داغي باندې تاسو چې کوم اوس هغه مسلې په او یا نه کړه جواب راکړه ډاکټر صاحب هغه مسلې حل شوې دي کنه شته ها په دې به خبرې کوو الله کړي خیر وي او خو چې موږ سره حکومتي چارواکي هم په دې خبرونه کې وغي هم راشي خپل دریز راته وي حکومت خپل دریز لري په دې لړکې چې هغه چې دا کوم مسلې دي ډاکټرانو تور پیخي اوس پتلوت لوګي ډاکټر صاحب بیا یو ځل بیا غواړم چې په اسپیټال زموږ اوریدونکو ته چې کم دین په یو سوال کې دوه درې سوال نه کول په خیبر پختونخوا کې کم اسپیټالونه زیات چې کم دین د کرونا کیسونو سره مخ دي او شمیرې چې کم تاسو سره دی غلط وای او بیا چې کم دین ور سره چې کم دین خلکو ته بس تاسو هدایت یو واره بیا سوي چې څومره احتیاط کولی شي څه کولی شي او د نورو خلکو او کم خلک زیات د خطر سره مخ دي او د دوه درې سوالونه په یو ځای باندې کدي جواب راته وخت بالکل سره ترسي لنډ جواب راته مننه بول غونډو کې ډېر چې زموږ کوم هسپتال دی هغه ته موږ ټرشي کیر هسپتال او ټرشي کیر چې کوم غټ هسپتالونه دي لکه یوب شو ال ار ایچ شو کې ټي ایچ شو خیبر ټیچینګ او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس شو د کې غونډو کې ډېر چې کوم د مرګ شمیره دی وخت حاضر وخت روانه ده هغه روانه ده په ال ار ایچ کې ریډینګ هسپتال جرنیلی هسپتال مرته وي غونډو کې ډېر هغه کې روانه ده چې کوم زموږ سره تعداد د وخت پورا پاکستان کې 1,00,000 تر رسیدلې دي چې کوم زموږ د مرګ شمیره ده د مرګ شمیره زمونږ 3,000 نه چې کومه ده دغه بره شوې ده چې کوم زمونږ خیبر پختونخوا کې دی هغه کې زمونږ چې کوم هیلث سټاف انفیکټ دی هغه 1400 دی چې کوم زمونږ خالی پدې دي کې د چې کوم انفیکشن ریټ دی هغه غوندو صوبو کې تیز روان دی چې کوم زمونږ ډاکټران ته خالی د دې بيمارۍ د وجې وفات شوي دي هغه شمیره تر دې دمه پورې لسته خلک بس کوي کوم خلکو ته د دې ډېر زیات غکیږي چې دا بيماري ورته کېږي شي هغه خلک چې هغه
احتیاطي تدابیر نه کوي. هغه وایي چې یاره دا پښتو نه ده چې زه ورشم چا سره غاړه نه کم ملاو، چا سره لاس نه کم ملاو، نو یا بازارونو کې به زه ګرځم دا بیمارۍ شته نه، دا وبا شته نه، غونډو کې ډېر هغو ته لګي، د هغو نه د خاندانونو ته لګي، او هغه کسان چې کوم دا بیماري ورته وي هغه پټوي، هغه په ټایم باندې خپل ټیسټونه نه کوي، هغه ځان چې دی هغه محدود کوي نه، کوارنټاین نه کوي، کور کې نه کینی. دې کسانو ته ډېره زیاته لګېدو خطره ده او د دې نه بیا نورو خلکو ته د لګېدو خطره ده. صحیح. ستاسو ډیره مننه کوم ډاکټر زبیر مسعود صاحب، تاسو ډیوې ته وخت ورکړو. موضوعات ډیر پاتې شو، ډیرې خبرې پاتې شو، خو د پروګرام وخت نور اجازت نه راکوي. اما غوښتل چې ډیر په وضاحت سره په ساده ټکو کې خپل اوریدونکي کتونکي په دې خبره باندې ستاسو له خولې پوهه کړم، ځکه چې تاسو ډاکټران یې، تاسو خبرې ته خلک غوږ نیسي، او تاسو چې کوم تنظیم دی پی ډي اے یا چې کوم د صوبایي د ډاکټرانو چې کوم تنظیم دی د 10,000 نه زیات د دې غړي دي، د 80,000 نه زیات تاسو ممبران دي که نه دغه تاسو تنظیم سره. نو هغه زه غواړم، ما غوښتل چې تاسو په دې باندې خبرې اترې وکړئ، تاسو دغه ټولو ډاکټرانو سره په رابطه کې تاسو چې کومې قربانۍ دي د ډاکټرانو خصوصا په موجوده حالاتو کې هغه د ستاینې وړ دي. هغې چې څومره ستاینه وشي ابا کموي په ګرده نړۍ کې د ډاکټرانو ستاینه کېږي. زه په امریکا کې ناست یم، دلته چې ډاکټر ته چې کوم دی نن سبا چې وخت په وخت باندې ورته سلوټونه کېږي، دومره پورې دومره د عزت او دومره خیال ساتل کېږي، ځکه چې دوی په فرنټ لاین باندې لګیا دي، د خلکو خدمت کوي، د خلکو ژوندونه بچ کوي او خپل ژوند په خطر کې اچوي. مطلب دا دی چې ورسره او تاسو ته بیا کوم څنګه تاسو هغه سہولتونه هم نشته، هغه سیفټي کټس هم نشته کوم چې تاسو د کرونې او هغه شانتي شیزونه څنګه چې په غربي نړۍ کې، خو د هغې باوجود تاسو وایي د خلکو خدمت کوي. نو یو جهان مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې تاسو ډېره شکریه دي. ډېره مننه. که د منو کتونکو ډاکټر زبیر مسعود صاحب تاسو د خبرې اترې ور د پی ډي اے یا د ډاکټرانو د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو تنظیم چیرمن تاسو د خبرې اترې ور د ډاکټر زبیر صاحب د غږ د یو عام سړي ته ور رسول لپاره دا پروګرام د خپل ملګرو دوستانو ګاونډیانو سره خامخا شریک کړئ چې هغوی ته هم د ډاکټر زبیر صاحب د غږ ور ورسیږي چې ډاکټر زبیر صاحب تاسو ته نن کومې خبرې وکړي، کوم معلومات تاسو سره شریک کړل، او کله چې یو تن ژوند هم بچ کېدی شي، نو هغه زموږ او تاسو د ټولو ګټه ده. د پروګرام وخت سره رسیدلی، زه وکیل خان به تاسو نه اخلم اجازه. تاسو چېرته هم یې بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ او د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ او د ګڼې ګوڼې ځای نه هم ځان ساتئ. د لوی الله په امان.